سترګې چې پټې کړم رڼا اخلمه، سترګې چې پټې کړم رڼا اخلمه، زه په لاسونو باندې ساه اخلمه. ځان مې قاتل دی زوروم یې ځکه دا ترېنه خپله خون بخښه اخلمه. او که یې همدغسې ونه پیژندم، که یې همدغسې ونه پیژندم، خپله نامه به ورته بیا اخلمه. سعوده سترګې جذبې نه لري، نه ترې ژړا نه ترې خندا اخلمه. سلامونه ملګرو، نیکې هیلې او ډېر ډېر احترامات مې ومنئ. خپرونه د غزلزار او زه یم ستاسو خپل ملګری غازي نادان. قدرمنو، څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په غزلزار کې مونږ د خیبر پښتونخوا د مختلفو لیکوالانو قلمکارانو سره کینو، هغوی سره د هغوی په ژوند او فن او شاعرۍ باندې خبرې کوو، د هغوی ژوند پوښتو او ورسره تی شعرونه هم اورو. په دغه سلسله کې مونږ سره نن یو داسې مستند شخصیت چې ما ته ډېره زیاته زده کړه کړې ده، بلکې ما په ډېرو مرکو کې په ریډیو کې همداسې فیسبوکي مرکو کې ملګرو ته ویلي چې که غازي نادان نن څه دی نو هغه د سید شاه سعود صاحب په بدولت دی. ښاغلی پښتو مین دی، په پښتنو مین دی، د پښتو دپاره یې دومره خدمات دي چې د ستاینو وړ دي. په ګرده نړۍ کې چې کوم ځای کې پښتانه دي ټول یې پیژني. په افغانستان کې ښه نوم دی، په دلته په خیبر پښتونخوا کې ټول خلک پیژني. ښاغلی سید شاه سعود صاحب نن به د دې سره خبرې کوو، د دې نه به شعرونه هم اورو، ژوند به پوښتو. د ټول نه مخکې خو سید شاه سعود صاحب تاسو ته ډېر زیات هرکلی او مینه ویم. ستاسو ډېره مننه او ټولو خپلو مینوالو ته سلامونه. ډېره زیاته مننه. شاه سعود صاحب ژوند مو څنګه روان دی؟ ژوند روان دی، بس کله مې رو پرځي کله یې رو پرځم. ډېره زیاته ښه ده. شاه سعود صاحب په ګرده نړۍ کې څنګه چې مو ویل پښتانه دي، که په افغانستان کې دي که په نورو هیوادونو کې دي، تاسو پیژني، ستاسو د شعر سره مینه کوي. د هغوی په غوښتنه باندې د هغوی په ټلیفونونو باندې نن راغلي یو او هغوی ویل چې شاه سعود صاحب سره کښېنئ خپرونه ریکارډ کوي. دا راته ووایي چې شاه سعود صاحب د خپلې شاعرۍ یا د ادبي سفر آغاز کله کړی؟ خو ماشومتوب نه، لکه شاعري زموږ په لوبو کې ګډه وه، زموږ په تعلیم کې ګډه وه. دا مخکې یو چاره نه پوښتلي و چې شعر طرف ته څنګه راغلی. نو شعر طرف ته خو زموږ ټول ماشومان چې څونه د هغه وختو ټول ګډ روان وو. لکه زموږ په لوبو کې به شاعري وه، هغه د لوبو خبرې به منظومې وي، هغه سبق به چې ویلو هغه به منظوم ویلو. داسې لکه ډېر شیانو چې هغه شاعرۍ سره تړلي وو. د پښتو ټول ولس چې کوم دی داسې لکه د شاعرۍ غوندې یو دغه لري، یو نظم لري. وروستو ترې خلک بیا بیلو بیلو لارو ته لاړ شي، څوک د ژوند په یوه لاره روان شي، څوک د ژوند په بله لاره روان شي. موږ څوک په دغه لاره روان پاتې شوم. لکه زموږ یوه مشره تور وه، هغې به چې سبزي پرې کوله هم داسې لکه ما ته به ویل شاه سعوده ګل سعوده د ګوپي ګلونه خورې. ما به ورته ویل او که نه، لکه ما ته به یو راکو ترېنه پرې به یې کو. نو دغه شاعري ګډه وه، داسې د ټول ولس په وینه کې ګډه وه. دغه څیزونو ما ته خوند راکولو. بیا په درسونو کې د ماشومتوب هغه بیخي ابتدایي درسونو کې زموږ درسونه به منظم وو. لکه مونږ به چې هغه د شمار هغه پاړې مونږ ورته ویلې که نه، پاړې به هم چې یادول یا به هم منظومې یادول، 1 2 9 2 9 2 2 4 3 2 6 4 2 8. داسې لکه دا به نظم شانته ګڼلو. داسې که الف ب به هم لوستل هغه به منظوم لوستل، لکه الف اس نه لري، ب د لاندې یو ټکی، داسې لکه د نظم هغه اثرات به وو پکې. زموږ به چې کمې لوبې وي، کوم هغه د ماشومتوب هغه منډې ترړې وي، هغې کې به هم زموږ ټول کلمات منظوم وو. دغسې صحیح ده، ډېره زیاته ښه ده. شاه سعود صاحب ستاسو تر دې دمه زما چې څونه خیال دی 15 یا 6 کتابه چاپ دي، چې اخري کتاب زما په خیال چې لکه د ځان والوتل غواړم. ملګري ته مې اوس هم په لار خبره کوله چې داسې کتاب دی چې د یوې پاڼې نه سړي زړه نه کېږي چې واړی که یو پاڼه اړی بله اخیسته ده، که بله اړی بله اخیسته ده. دې نه علاوه دغه کتابونو خو ملګرو ته پته هم ده، دې نه علاوه نوي کوم کتاب باره کې مې خیال شته که
شعرونه نه ویلي کما که ژوند و داسې یو کتاب ته نه جوړ شو نو بل به هم ورپسې چاپ شي سنوم وغیره مو له نه 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 الله مې څه نامه نه ده خوښه کړې ورته خو چې کله د چاپ اراده ولرم کله یې چاپ ته تیار کړم بیا هغه شیبه بیا داسې یو نوم پسې ګرځم ملګرو سره مشوره هم پرې وکړم خپل هم پرې غور وکړم مصرۍ راټولې کړم د بیلو شعرونو یو نوم ورته منتخب کړم اوس مې لا فی الحال مې په زړه کې ذهن کې دغسې کوم نوم نشته صحیح دی جی ډېره زیاته ښه ده شاه سعود صاحب د بلا خلکو تاسو استاد یې ستاسو نه زده کړې دي شعر او ادب حوالې سره داسې یو شخصیت چې تاسو د هغې نه زده کړه کړې او تاسو یې خپل استاد منئ څوک شته داسې غلام محمد قاصر صاحب ډېر لوی شاعر و د اردو ژبې ناصر علي سید صاحب دا کالج کې زما استادان وو جمیل کاظمي صاحب هغې نه مې فلسفه زده کوله بیا وروسته د فلسفې ډپارټمنټ ته لاړم هلته اشرف عدیل صاحب لکه دا هغه شاعرانه لاره وه چې دې خلکو سره پې روان شوم داسې د دې د لارښود په رڼا کې قاصر صاحب نه مې عروض زده کړل د اردو ژبې عروض باقاعده لکه سخت عروض دي د اردو ژبې ناصر علي سید صاحب نه مې عروض زده کړل لکه هغې ته به مې خپل غزل خیل و هغې به پکې اصلاح کوله ما مخکې د اردو ژبې شاعري کوله بیا اردو نه پښتو ته راغلم بیا پښتو ته چې راغلم چونکې خپله ژبه مې ده داسې لکه د اظهار یوه ډېر اسانه لاره ده اردو کې به مې چې شعر لیکلو نو د پښتو نه به مې اول اردو ته ذهن کې وژبړلو بیا به د عروضو هغه سختو لهرو باندې روان وم پښتو کې راته ډېر اسان شو نو ډېر خوند یې راکړو او داسې راګیر کړمه چې اوس د اردو شاعري رانه پاتې نه ده ډېر وخت شو نه مې ده لیکلي کله کله یو شعر مې ولیکمه خو هغسې نه یم روان پکې چې څنګه پخوا ومه صحیح دی شاه سعود صاحب ټولنو کې ستاسو ناستې کېږي که نه ډېر کم زما ډېر لږ زما صحیح ده ډېره زیاته ښه ده اخري یو تپوس کوم شاه سعود صاحب بیا به که خیر شعرونه ورو او لږ ډېر به ورو زمونږ ځوان کول تاسو ګورئ وینئ شاعري کوي لګیا دي مختلف ادبي هلې ځلې کوي څومره حده پورې تاسو ته مطمئن یې لکه د نوره زمانه کې چې هر څه بل شانته شوي دي داسې شعرونه هم د دې بل شانته ښکاري لږ راته د دوی څه زه هم پکې ګډ یم لکه زه هم دغسې پردی نه یم دې نسل دپاره هم دغه نیم هغه زوړ نسل سره ګډ یم نیم دوی سره خو لکه پخواني خوراکونه چې اوس فاست فوډ راغلی دی دغسې که نه دغسې د موبایل سره او انټرنیټ سره او کمپیوټر سره د ژوند هغه تیر ډګر چې کوم و هغه په بل اوړېدلی دی اوس هر څه کې بدلون راغلی دی شعر کې هم یو څه راغلی دی څه خو پکې ډېرې ښې خبرې دي ډېر لکه جالب یو رنګ دی پکې لکه د اوسنو هلکانو نه چې شعرونه ورمه ډېر ښکلي موضوعات راواخلي ډېر ښه دغه سره یې ووایي خو عمومي خبره کومه چې لکه تیز شوي دي پکې خلک هغه صبر هغه په خپل هغه قدم نه ځي اوسني خلک چې کوم قدم باندې به پخواني تلل لکه هر څه کې دنیا تیزه شوې ده نو په جذباتو کې هم تیزي راغلې ده او جذبات تیزي نه مني جذبات څه جرنالیزم نه دی چې هغه زر خبر ورسوه تر خپله چینله پورې دلته کې لږ صبر کول غواړي لکه یو احساس دی هغه لږ پخول غواړي زړه کې لږ خپل وخت ورسره تېرول غواړي هغې نه پسته چې یا ډیلیور شي هغې نه پسته چې هغه په شعر کې په نظم کې وړاندې شي نو بیا د هغې بل خوند وي خو تیزي ده داسې لکه زه چې محسوسوم د اوسني نسل کې داسې یو ډېر سپیډ دی یو بل سره لکه چې کمپټیشن کې روان وي که نه لکه چې څنګه چینلونه خپلو کې یو بل سره کمپټیشن کې دي داسې د دې دغه فکر چې کوم دی لکه دا دې ته زما پام دی او داسې لکه ښه راباندې نه لګي زه وایم چې هغه سپیډ دی نه اخیستی چې کوم نورې زمانې اخیستی دی ځکه دا جذبات دي او د انسان کې د هغه وخت نه دی چې هغه له کلبم نه پېژنده هغه له تورم نه پېژندلی د هغه زمانې هغه اوزار او هتیار هم نه پېژندل چې
کومه زمانه کې انسان بیخي ابتدایي انسانو لکه د جذبو ماغه جذبه ده د مینو ماغه مینه ده دې کې څوک تیزی نشي راوستی دی مثبت او منفي ټولو جذبو کې نو د جذبو اظهار هم پکار ده چې لږ هغه صفات شي. صحیح ده جی، ډېره زیاته ښه ده، ډېر ښه معلومات تاسو راکم. شاه سعود صاحب ډېره زیاته مننه کوو د قیمتي خبرې تاسو وکړي. شعرونه به ورو، تازه کلامونه. یو کلام به پکې صرف زما په خوښۍ کې تاسو ته یادي چې یو کس د تیرې شوې زمانې د مازدیګر تصویر کې د ګودره چینارونه ورانوي او باقي به راته تاسو خپلې خوښې غزلې ووایي. ناتار دی په ستار کې مې تارونه ورانوي، ناتار دی په ستار کې مې تارونه ورانوي، انګار دی محبت د ژوند کارونه ورانوي، او نفرت لکه د اور په سوځېدو کمیږي نه، نفرت لکه د اور په سوځېدو کمیږي نه، سیلاب دی چې راسر شي نو ښارونه ورانوي، او سپوږمۍ راله تیاره نیمګړې کړې ده ولمر، سپوږمۍ راله تیاره نیمګړې کړې ده ولمر، زمونږ د امیدونو سهارونه ورانوي، او یو کس د تیرې شوې زمانې د مازدیګر، یو کس د تیرې شوې زمانې د مازدیګر تصویر کې له ګودره چنارونه ورانوي، او دا پیغلې د خپل اصل نه پټېږي آینې، دا پیغلې د خپل اصل نه پټېږي آینې، او وخت یې د مخونو سینګارونه ورانوي. او آخري شعر دی، وجود مې افسانو سره تړلی خو افسوس، وجود مې افسانو سره تړلی خو افسوس، سعود حادثې تر کردارونه ورانوي. ډېر ښه، ډېر زبردست. شاه سعود صاحب چونکې ستاسو مینوال ډېر زیات دي او ډېرې زیاتې غوښتنې کوي، نو اورو به یو کلام دو به نور هم اورو. سمه ده، یو غزل بل وړاندې کوم. ما چې مخ د کائناتو پیژندلی، دا مې ډېر په مشکلاتو پیژندلی، ما چې مخ د کائناتو پیژندلی، دا مې ډېر په مشکلاتو پیژندلی، ما په عقل مرشدي نیولې نه ده، ما په عقل مرشدي نیولې نه ده، دا سړی مې په جذباتو پیژندلی، او په اوبو کې نم په اور کې د لمبه ده، په اوبو کې نم په اوبو کې نم په اور کې د لمبه ده، ځان مې هم ستا په صفاتو پیژندلی. ډېر ښه. علم هسې د حواسو افسانه ده، علم هسې د حواسو افسانه ده، عقل ځان په تضاداتو پیژندلی. ډېر ښه. او نه معنا د څه په ژبه کې کامله، نه مقصد اصطلاحاتو پیژندلی. ډېر ښه. او کیمیا را سره نه راتله سعوده، یار مې تش په نفسیاتو پیژندل. ډېر ښه. سعود صاحب یو کلام به بله مو سعود صاحب یو وایي مسترګې مې ړندې دي، وایي کم ځای کې دي، وایم سترګې، وایي مسترګې مې ړندې دي، وایي کم ځای کې دي، وایي مدغلته پرتې دي، وایي کم ځای کې دي، او کله مې خپو ته ګوري کله مې مړوند ته ګوري، کله مې خپو ته ګوري کله مې مړوند ته ګوري، وایم د مینې زولنې دي، وایي کم ځای کې دي، وایم ګوره د چا زړه خو څوک لیدلی نشي، وایم ګوره د چا زړه خو څوک لیدلی نشي، هلته جذبې دي ولولې دي، وایي کم ځای کې دي، او په زړه مې لاس وي د سینې رانه پوښتنه وکړي، په زړه مې لاس وي، په زړه مې لاس وي د سینې رانه پوښتنه وکړي، چې ورته ووایم لمبې دي، وایي کم ځای کې دي، او دې میکدې خو د انګورو دانه پرې نه ښوده، دې میکدې خو د انګورو دانه پرې نه ښوده، اوس د اوربشو سودانې دي، وایي کم ځای کې دي. او سعود ناشکره دی، د ژوند په مزو نه پوهېږي، سعود ناشکره دی، د ژوند په مزو نه پوهېږي، چې ورته ووایي مزې دي، وایي کم ځای کې دي. ډېر زبردست. نور بس اورو شاه سعود صاحب. لږه تیاره ده او بیا لمر دی او بیا هېڅ هم نشته، لږه تیاره ده او بیا لمر دی او بیا هېڅ هم نشته، غرمې نه پس لږ مازدیګر دی او بیا هېڅ هم نشته، زندګي داسې زر کلنه ده چې ستړي به شو، زندګي داسې زر کلنه ده چې ستړي به شو، بس خو یو څو شېبې سفر دی او بیا هېڅ هم نشته. ډېر. او ګل په جړا دی آینې ته ګوري نه وایي، ګل په جړا دی، ګل په جړا دی آینې ته ګوري نه وایي، رنګ خو د سترګو یو نظر دی او بیا هېڅ هم نشته. یو سپرغۍ ده که لمبه دې کړه رڼا به دې کړي،
یا بس پرغی د کلم بد کړه رڼا بد کړي کنه نو هسې یو شرر دی او بیا هیڅ هم نشته تورې یو زغرې به په وینو کې لمدې پرتې وي اوس ورته وګوره لښکر دی او بیا هیڅ هم نشته او سعوده خلک درته پیر وایي خو خس هم نه یې سعوده خلک درته پیر وایي خو خس هم نه یې اوس د دربار دی او لنګر دی او بیا هیڅ هم نشته سعود صاحب یو کلام بل بس بیا بس کوو که هغه تاسو ته یادي شاید چې په هغه موبایل کې خو ختم شو د غزل یو څو شعرونه دي جی ژوند مو څه دی خو بس تشه زمانه راټوله شوې ژوند مو څه دی خو بس تشه زمانه راټوله شوې زمانه هم د غنمو په دانه راټوله شوې او حقیقت کې درنه ټوله افسانه راټوله شوې حقیقت کې درنه ټوله افسانه راټوله شوې کلندر سره د پټه خزانه راټوله شوې او نن سپوږمۍ او سمندر او هوا هر څه لیونی دي نن سپوږمۍ او سمندر او هوا هر څه لیونی دي د چا مستو اننګو کې میخانه راټوله شوې دا چې زلفو کې دی ول پول تړلې دي ګلونه دا چې زلفو کې دی ول پول تړلې دي ګلونه دا د شونډو باندې بله بهانه راټوله شوې او زه تر اوسه درته ګورم او په سترګو کې مې نه یې زه تر اوسه درته ګورم او په سترګو کې مې نه یې ته بیګانه خپل وجود کې بیګانه راټوله شوې او هره پاڼه کې یې وینې ګډې شوي دي سعوده هره پاڼه کې یې وینې ګډې شوي دي سعوده د ګلاب کې د عمرونو خصمانه راټوله شوې ډېر مننه ډېره زیاته مننه کوو شاه سعود صاحب ستاسو د ناستي موږ سره تاسو کېناستئ په اخر کې زمونږ ولس ته څه پیغام لرئ تاسو بس زما پیغام مینه ده امن دی مثبت فکر دی او مثبت جذبې دي خوشحالي ده خوښي ده هر انسان چې بل ته خوښي ورکړي په خپله خوښي احساسولی شي زه وایم چې په دې لاره ټول روان شو انشاءالله د چاپېرچل به مو ډېر ښکلی شي ډېره زیاته مننه کوم استاد ژوندي اوسئ ستاسو مننه چې تکلیف مو خو دغه عمره راغلی او را سره مو خبرې وکړې ډېره مننه قدرمنو دا موږ سره سید شاه سعود صاحب چې ډېر والا کلامونه ویل او د دې دغه خبرې دغه انداز د دې چې کوم دغه پیغام او د ستاینې وړو ډېر زیاته مننه کوو چې په دومره مصروفه وخت کې موږ له دغه یو څو شیبې راکړي ملګرو ته د یاد وي چې د سید شاه سعود صاحب په یوټیوب باندې خپل چینل جوړ کړی دی په هغې کې به تاسو د دې مختلف ویډیوګانې ګورئ په هغې کې به غزلي نظمونه به پکې مختلف لیکچرونه به پکې تاسو ټولو ته خواست دی چې د سید شاه سعود صاحب چینل سبسکرایب کړئ او نورو ملګرو ته هم مخکې شریک کړئ تر بلې مرکې مو په الله سپارم په هر ځای کې چې د خپل مور او پلار خیال ساتئ زموږ استاد محترم ښاغلی سید شاه سعود صاحب او غازي نادان په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ د خدای په امان